او لاسونو سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلونګ شي. اوس د کوچلاغ د ولس د ټولو څخه خواست کوو چې زه بلنه ورکوم د کوټې کوارډینیټر د پښتون ژغورنې غورځنګ تکړه رهنما بلنه ورکوم چې د خپله وینا وکړي او ستاسو ته خواست کوو چې په درنو چکچکو استقبال وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بخښنه غواړم دا د چندې بکس چلیږي ستاسو ته خواست کوم چې چنده وکړي د جلسې انتظامات موږ په دغه باندې کوو. دلته په کوچلاغ کې د یوسف خان کاکړ پر کور باندې د پښتون تحفظ مومنټ ضلع کوټې تر نظارت لاندې دغه ولسي جرګه او د دې ولسي جرګې دروند صدر ملک عبدالمجید خان کاکړ او زموږ دروند میلمه یوسف خان کاکړ د موږ سره دلته پر سټیج ناست د ضلع کوټې کمیټې ډېر قدرمن ملګري د چمن د کمیټې راغلي میلمانه د پښین کوارډینیټر او دلته تاسو مخامخ ناست سپین ځوانانو همزولو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو زموږ ملګرو دلته په تفصیلا سره خبره درته کښېښوله. پښتون تحفظ مومنټ څه ضرورت و په دا عمل کې داسې څه روان ول چې داسې ضرورت پېښ شو چې د پښتون د تحفظ د مومنټ په نامه باندې د دلته ځوانان یو غورځنګ جوړ کړي. عزیزانو د کمې ورځې څه چې دغه ملک جوړ شوی دی یا د دې ملک خښته ایښودل شوې ده دلته پر پښتانه قام باندې د ترقۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ دا نه ده راغلې. له هغې ورځې څخه دغه ظلم را روان دی د پښتانه قام سره تر ننه ورځې پورې هغه طرف په شدت باندې روان دی. نو دغه پښتانه مجبوره شول و دغه غورځنګ ته چې دغه ظالم یو جواب غواړي او دا جواب بل هیڅوک نشي کولی. دغه به دا پښتانه په خپله کې سره جرګه کېږي به سره منظمه کېږي به او بیا به د دغه زورور لاس پیچي او دغه خپل کام به د دغه غلامۍ څخه خلاصوي. عزیزانو دلته تاسو په خبر یاست د پښتانه وطن ټول مدنیات دلته د پنجاب زورورو نیولي دي چې دغه مدنیات پر دې باندې د اسلام په قانون باندې د پښتانه کام حق دی، د اقوام متحده په قانون باندې هم دی، د پښتو په قانون هم دی او د دې ملک په آئین کې هم پر دغه باندې اول لومړی حق چې دا د پښتانه دی. خو دلته د پنجاب زورور نه دغه آئین مني نه دغه انټرنیشنل قانون مني نه دلته اسلامي قانون مني. دلته په وچ زور باندې زموږ دا ټول مدنیات نیولي دي او زموږ بچان زموږ قام یې دې ته مجبوره کړی دی چې هغه به په لاهور په کراچۍ کې مزدوري کوي، روزانې به کوي، ریډیانې به چلوي، جبکې موږ پښتنو ته الله پاک لکه جنت داسې وطن را کړی دی. دغه نیستي دا د الله پاک لخوا نه ده پر موږ باندې. که کومه نیستي د الله پاک لخوا یې موږ مسلمانان یو موږ په جګ سر قبلوو، لیکن کومه نیستي چې دلته د پنجاب لخوا یې دا موږ قطعا نه ورسره منو. دا که هر څوک ورسره مني هغه هم د ده ملګری دی. موږ پښتون قام د پنجاب غلامي یا د پنجاب باداري هېڅکله نه منو. نه زموږ پخوانۍ خلکو منلې ده نه نن دغه ځوانان مني. عزیزانو دلته مدنیات خو پرېږده، دلته یې له موږ څخه خپله ژبه اخیستې ده، دلته یې له موږ څخه خپل کلتور اخیستی دی، دلته یې زموږ جامه ډېره دنیا ته بدنامه کړې ده. دلته چې دوی کم ټریننګونه ورکوي د خپل سیکورټي فورسز ته هلته د دهشتګرد باندې دوی دلته د پښتانه قام جامه اخلي، زموږ دغه پټکۍ دهشتګرد ورتړي او دنیا ته دغه پیغام ورکوي چې دغه قام داسې ژړی ده، داسې پټکۍ دی او داسې لباس دی، دا دهشتګرد دی. موږ په تاریخ کې داسې خلک نه یو اوسېدلي. عزیزانو دا له موږ سره یو لوبه روانه ده، په دا باندې هم عزیزانو د دوی زړه نه دی موړ شوی. دلته به موږ نن دا خبره وکړو چې کومې ورځې څه د جهان تاریخ لیکل شوی دی. دلته ډېر زورور راغلي دي، ډېر ظالمان راغلي دي، لیکن په تاریخ کې یو سړی نشي ثابتولی. دلته هر رقم ظلم شوی دی لیکن ژوندي انسانان نه دي خرڅ شوي. عزیزانو تاسو دلته نه خبره یاست د دې پښتانه قام ژوندي بچي خرڅ شوي دي.
دلته دومره د ظلم انتها کړې ده زموږ ژوندي بچي خرڅ شوي دي پر عربو یې خرڅ کړي دي پر امریکونه یې خرڅ کړي دي اوس موږ ته د هغو ملګرو ټلیفونونه را روان دي وایي موږ یې خرڅ کړي یو او موږ ته یې کار دا راسپارلی دی چې زه به انسانان وژنم که زه انکار کوم بیا ما وژني دلته له موږ سره داسې ظلم شوی دی عزیزانو پر دا خبرو باندې به دلته خامخا یو لښکر را بیدارېږي خامخا به دلته کام د دغه غلامۍ سره خلاصوي عزیزانو او دا به هېڅوک نسي کولی نه د اسمانه څه فرشتې راځي نه دلته نوي داسې خلک راځي نه نوی مخلوق راځي الله پاک په قرآن مجید کې دا وایي زه د یو قوم حالت تر هغه پورې نه بدلوم چې تر څو پرې هغه قوم خپل حالت په خپله نه کې بدل اوس دا د الله پاک کول دی موږ به د هېچا په اسره نه کښېنو موږ در خدای را لاندې په دغه خپل کام باندې بروسه ده دغه کام به سره جرګه کېږي او پښتون کام به د دغه ضلالته څخه خلاصوي او عزیزانو دغه لښکر چې جوړ شوی دی یا دغه غورځنګ چې کم جوړ شوی دی دا غورځنګ داسې خالي نه دی کښېنستلی چې خالي دا خپل کام ته خبرې کوي د دې غورځنګ دوه نیم کاله کېږي د دې غورځنګ مبارزه ستاسو تر مخه ده دلته له موږ سره پر سټیج داسې خلک ناست دي چې د دې کام دپاره یې جیلونه وړي دي دلته زموږ شهیدان لکه په اسمان کې ستوري داسې معلوم دي لکه ارمان شهید د دې کام دپاره خپل سر ورکوي لکه عارف شهید د دې کام دپاره خپل سر ورکوي نن هم اني پښتون د جیل د سلاخو شاته ناست دی یوه ګناه یې نشته د دغه کام سیالي غواړي د دغه کام د حقوقو دپاره ناست دی او دلته د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتون سره راونیسي بیا محسن داوړ بیا علي وزیر بیا عبدالله نګیال دا تر زموږ ټول قیادت حتی تر دې ځایه پورې چې زموږ خویندو د دې کام دپاره جلونه کاټ کړي دي عزیزانو دا د دې دپاره نه دي چې موږ دلته د سیاست شوقیان یو یا موږ دلته د پارلمان شوقیان یو موږ دلته د پوهې اداره یقین نه لرو موږ پر خپل کام یقین لرو خپله ازادي غواړو خپل حقوق غواړو چې په دغه جلسو راکوي په دغه جلسو یې ځینې غواړو که نه هغه وخت دلته ډېر نږدې دی چې بیا به موږ یو بله لارو اختیاروو عزیزانو دلته به ملایان ناست دي اسلامي طالب علمان به ناست دي تاسو پر دا خبره باندې سوچ وکئ موږ ته الله پاک ژوند راکړی دی آزاد یې پیدا کړي یو وایي ته ورسه په خپله مرضي باندې دا خپل ژوند وکړه بیا چې موږ کله مړه سو بیا الله پاک د حساب کتاب دپاره هم یو ورځ ایښې ده بیا به له موږ څخه حساب هم کوي دغه حساب الله پاک له موږ څخه د څه حساب کوي دغه حساب به راسه کوي چې تا زما کوم حکم پر ځای کوي تا دلته د مظلوم سات ورکړي که دې نه کړي ور تا د ظالم لاس ونیوئ که دې نه ونیوئ تا دلته خپل د وطن د خپلې خاورې دپاره څه وکړل اوس الله پاک دا راته وایي آزاد یې پیدا کړي یو لیکن دلته پنجابی راغلی دی هغه دا وایي چې دلته به دا پښتانه د خپل ژوند زما په مرضي کوي دلته اسلام موږ ته دا وایي چې تاسو به درواغ نه وایاست لیکن پنجابی موږ ته دا وایي چې تاسو به رښتیا نه وایاست او موږ ته دلته رښتیا وایو وایي د دې خلکو لهجه ټیک نه ده دا غداران دي اوس عزیزانو دا پر تاسو باندې دا فیصله کول پکار ده چې تاسو د الله په مرضي باندې ژوند کوئ که د دغه پنجابي په مرضي باندې کوئ دغه فیصله به له موږ څه غواړي او بله خبره دلته عزیزانو وړمه ورځ تاسو ولیدل زموږ د پښتون تحفظ مومنټ ډېر قدرمن مشر محسن داوړ د هغه سره ډېر قدرمن میلمانه عبدالله ننګیال ندیم اسکر دا راغلي ول دلته دوی به دلته یو پاتاوې کولې لیکن د دې ریاست جبر د دې ریاست ظلم تاسو ولیدئ چې دلته یو سړی د ایرپورټه څخه د باندې نه لکه اوس شپه په وکړه د سارې بل ته رخصت کوي او هغه بل زموږ ملګری را روان و د چمونه څخه تر کوټې هم یوه ګنټه مهلت نه کوي ور هغه د سهار د جاز ټکټ شو تر دا ټکټه پرې نه لکه وایي برته یې واپس کړه دا پر چی شي باندې دا خبرې روانې دي پر دا خلکو باندې قتل دا ثابته کړی دی یا غلا یې کړې ده یا نه یې کولی یو چا ته شکنځاوې کړي دي نه یې کولی د قانون بې حرمتي یې کړې ده د قانون خلاف ورزي یې کړې ده هېڅ هم نه شي ثبوتولی صرف د دې وجې څه بیریږي چې دلته په جنوبي پښتونخوا کې ډېر باشعوره پښتانه شته پر دې پښتنو کار شوی دی دا د خان شهید پیروکاران دلته شته دلته د باچا خان پیروکاران شته د دې ورځې څه بیریږي که چېرې دغه مشران راشي دلته به د دغه ولسو یو سیلاب راپورته شي او د دې سیلاب مخه دوی نشي نیولی عزیزانو
موږ دا ورته وایو تاسو ټول خبر یاست پښتون تحفظ مومنټ د خپل د جلسې اعلان په کوټه ښار کې کړی دی په دروسې 4 ورځې کې به د کوټې د جلسې تاریخ اعلانېږي دا دې واوري د دې اسمبلۍ چې دا کم خلک د دې ناست دي دا دې هم په خلاصو غوږو واوري دا ډي سي دې هم واوري دا ضیا لنګو دې واوري دا وفاق دې واوري دلته به د پښتون تحفظ مومنټ ټول مشران راځي دا د پښتنو وطن دی دلته به خپل کام ته راځي دا د دوی خاوره ده خپلو عزیزانو ته روان دي که چیرې تا هغه د پخوا رقم منافقت وکړي چې یا دې بین ولګوئ یا دې زموږ دغه مشرانو ته رکاوټ جوړ کړئ په والله چې دا ستا ټول جنونه په موږ باندې ډکېږي که تر ساعته قرار کښېنو دا مشران به راځي نن هم خواست کوو دا خپل د اسمبلۍ پښتو ممبرانو ته خواست کوو چې په اسمبلۍ کې دې قرارداد راوړي زموږ پر دا مشرانو باندې بین لګولی دی سهار که موږ بیا داسې یو لار اختیار کړله بیا به موږ ته داسې نه وایي چې تاسو غلطي کړې ده نن هم په اسمبلیانو کې ناست یاست قرارداد راوړئ د دنیا په یو قانون کې دغه نشته چې دوی د یو ملک خپل شیري په خپل ملک د یوې صوبې څخه بلې صوبې ته نشي تللی دا قرارداد یې راوړي او موږ های کورټ ته هم ځو که بیا هم موږ ته انصاف نشو میلاو بیا به په لښکرونو باندې راولو لکه د ارمان په جنازه کې چې راوستئ د چا پلار یې بیا ولاکه راوګرځئ دا دې په خلاصو غوږو واورئ او که ډېر مجبوره کړو دا پښتانه به بیا دلته دا فیصله کړي چې په والله که بیا دلته د عمران خان هم راغلی دا باجوړ بیا ولاکه راشي یو پنجابی بیا ولاکه پښتونخوا ته راشي او دلته بله خبره عزیزانو موږ دلته وینو چې دلته بیا یو نوې لوبه روانه ده لکه د بلیلي پر چیک پوسټ باندې چې د پښتانه کم تزلیل روان دی یا دلته د دینار چیک پوسټ دی پر دې باندې نوې تماشه روانه کړې ده د انټري په نامه باندې په ګانټو باندې خلک درولي زنانې شوکي چې موږ دلته انټري کوو او یوه بله خبره دلته روانه ده دلته نوی کلی او شاوخوا د کوچې نور علاقې دي دلته د پښتنو پر ځمکو باندې قبضې روانې دي د ریاست په سرپرستي کې روانې دي د ریاست پالل شوي خلک دا قبضې کوي دا دې په خلاصو غوږو واوري تا چې 80 کاله کومه تماشه کړې ده هغه دې مبارک سه اوس په دا نړۍ کې په دې ملک کې د منظور پښتون رقم رابر سه او تر هغه در شا دا ننګیالی کام ولاړ دی والله که د چا د پلار دا خوب رسي چې د نن نه بعد به یا دلته قبضې رسه کړي یا به دغه تماشې د کلاس افلا پر چیک پوسټ باندې دلته زموږ د پښتانه وطن دلته کوم سیبان چې دي دا بار روان دي پر دا چیک پوسټو باندې د سیبانو ډکې ګاډۍ درولي داسې خان پکې وي ټول سیبان خراب کړي دا تماشه روانه ده دا به دا عزیزانو دا به د کومه پرې دا روانوي دا نه موږ څه دا یو جواب غواړي دا جواب موږ داسې ورکولی شو چې ټول کام به راولاړېږو د بل پښتانه ورور تاوان به د خپل ځان تاوان بولو بیا موږ دلته کولی شو موږ په دې نشو خلاصېدلی پښتون به خپل د ځان د وارې انتظار کوي نن که په وزیرستان کې ظلم روان دی موږ به په دغه خواب غفلت کې نه کښېنو چې ته ودرېږه دا خو د وزیرستان مسله ده نن دلته پر چمن باندې تماشه جوړه کړې ده د کوټې خلک به دا نه وایي چې دا خو د چمن مسله ده دا زموږ به ډېر غټ جهالت وي موږ که په دغه جهالت باندې ناست ولو خامخا به زه په هغه ورځ راوځم چې ته ودرېږه زما کور ته نقصان راسي یا زما وطن ته نقصان راسي پښتون که د دنیا په هر کونج کې دی چې هر څوک ظلم ورسره کوي موږ یې مخالفت کوو او د خپل پښتانه دپاره به اواز پورته او عزیزانو دلته په زیارت کې اوس یو نوې تماشه روانه کړې ده د زیارت کوم بازار چې دی د هغه بازار کوم مالکان چې دي هغه کوم دوکانونه چې دي دې ته نوټسان ورکړي دي چې موږ دلته دا دوکانونه نړوو ولې نړی وایي زه دا ښار پراخوم بیا کومه لوبه ده دا ستا دوکان زه بېرته در جوړوم دا ستا دوکان ستا دی ستا د دوکان پر سر چې نور څومره آبادي زه جوړوم دا به بیا زما وي او بیا په زیارت کې چې کوم پکنیک پوینټونه دي یا هلته چې کوم دا الله پاک موږ ته دا ښایسته وطن راکړی دی دا اوسنداره وطن یې راکړی دی پر دې باندې دی خاردار تارونه راګرځي قبضه روانه ده بیا به دلته پښتانه نسي تللی دا زیارت د پښتنو وطن دی دا لوبه روانه ده دا به دلته څوک راګرځي عزیزانو دا دومره زورور خلک دي دومره جاهلان خلک دي دلته د عدالت نه مني دلته دا قانون نه مني دا پارلیمنټ دلته نه مني دلته په ډېر ګورنمنټ کې د دې پارلیمنټ زموږ د دغه صوبایي اسمبلۍ وزیر اعلی مالک بلوچ د وزیر اعلی په حیثیت باندې یو نوټیفیکیشن ورکوي چې دا د دوکیو د ارنایي پر مځکو باندې چې دوی کومه قبضه کړې ده یا دا کوم ټیکسیز اخلي دا غیر قانوني دی د دې څخه دوی لاس واخلي دا خلکو هغه زموږ د وزیر اعلی نوټیفیکیشن نه مني نو هغه لوبه روانه ده
اوس دا خلک نه عدالت مني نه لاره مني دا به څوک راګرځوي دا دې واوري دا د زیارت کمانډنټ دې مو واوري موږ نن مرکزي کمیټې میټینګ روان دی دوې ورځې به نورې بیا به دلته په جنوبي پښتونخوا کې موږ د جنوبي پښتونخوا د پښتون تحفظ مومنټ صوبایي میټینګ اعلانوو دا ټوله صوبه به زیارت له ځو دا ټول زیارت ورته نیسو والله که دا خوب راسته پرسولو دا به ځان پر دې زیارت به ننګ کوو نن د ننګ ورځ راغلې ده دا تماشې موږ سره به نیسو او عزیزانو دلته پرون پر بلیلي چک پوسټ باندې زموږ یو ملګری کامریډ عصمت پښتون چې هغه دلته پر چک پوسټ باندې دوی په سوو ګاډیانې درولې وې تنګولې کول د یو ویډیو چلوله د دوی سوله مې خلکو ته ورښکاره کول چې دا بغیر ضرورته دومره خلک درولي دي بیا دوی نیولې ولته کښېنولې وو 5-6 غنټې ناست وو بیا مات به خلک ورسولي دي هغه دغه چک پوسټ ته ورغلل دغه څوکیداره سره زموږ خبره وسوله په سپینه ورځ یې دروغ ویل چې نه موږ دلته څوک راګرځولی دی نه له موږ سره ستا خو په آخري کې بیا موږ دلته پر دغه غزه باندې کښېنولی وو هغه ملګری ډېر تنګ کړی وو او بیا هغه ملګري ته وارنینګ ورکړی وو چې ته به د ننه بعد دا کار نه کوې کرنل صاحب ته زموږ ملګري ته وارنینګ مه ورکوه اوس موږ تا ته وارنینګ درکوو چې خپله قبله دې درسته کړه دا تماشه دې ختم کړه د وارنینګ وخت اوس نه راغلی دی تا 80 کاله دلته تماشې کړي دي تا 80 کاله دلته زه وهلی یم تا 80 کاله دلته زه بېزته کړی یم اوس ته دې خپله قبله نه کړه درسته والله چې 140 کاله دې نه کړم زه لکه ته راساته کښېنم او په آخر کې یوه خبره دلته بیا کوو عزیزانو د خپل د تحریک د ملګرو څخه خواست کوو د دې ځوانانو څخه دلته خواست کوو دلته چې کله پښتون قام خپل د مسلې دپاره راپورته سي خپل د حقوقو خبره وکړي یا د ده د ظلم خبره شروع کړي دا خلک دلته د دوی پالل سوي کم د دوی دپاره چې کار کوي د دوی تنخواخوران دوی د ډیوټي ور ولګوي هغه دلته راسي پر سوشل میډیا باندې یو بل ته ښکنځل شروع کړي ټولو قومو ته ښکنځاوې کوي د یوه سړي دپاره ټول قدرمن قومونه ښکنځي په دې تماشه کې به زموږ یو ملګری نه راځي زموږ ټول ملګري ورته لګیا وي دا ویډیو شیروي دا کمنټونه ورته کوي موږ د دې شي سره تعلق نشته دا د پښتانه قام ډېر وخت بعد یو اتفاق راغلی دی یو اتحاد راغلی دی دلته به نندارې پارټۍ خلک ناست دي د هر قوم خلک به ناست دي دوی دغه اتحاد نه غواړي دوی بیا موږ د قومو پر نامه سره تقسیموي دا د دوی یو ایجنډا ده په دا ایجنډا باندې به عزیزانو نه خطاوځو او دلته به خپل د قام خبره کوو دلته یو مهاجر نشته دلته یو انصار نشته دا ټول پښتون قوم دی هر څوک موږ په دا خبرو سره تقسیموي هغه دی دا خوب ولکه تر ابده پرسو عجبه خبره ده دلته ټول وطن زموږ څخه پنجابي نیولی دی زموږ دغه د کوټې د جنوبي پښتونخوا پر ټولو غټو پوسټو باندې پنجابی ناست دی یا ډېروالی ناست دی ټول ډپارټمنټونه یې نیولي دي هغه ته یوه خبره نه کوو خپل افغان ورور ته به بیا دا وایي چې ته مهاجر یې دا د پښتون پیدا نه ده دلته ټول لرو بر یو پښتانه یو هر سړی دلته هغون یک لري په افغانیت موږ ټول سره شریک وو عزیزانو او عزیزانو وخت کم دی مشران نور هم ناست دي له تاسو د منظمتیا خواست کوو د اتفاق خواست درڅه کوو د اتحاد خواست درڅه کوو دا ظالم بل په یو صورت باندې نه راګرځي دا د پښتانه قام اتفاق غواړي او موږ په تاریخونو کې دا ویلي دي خپل د مشرانو سره مې دا اورېدلي دي دا پښتون قام چې کله اتفاق کړی دی بیا د دنیا د هر زورور سره په دا ښار ورچخلی دی دا پنجابی ولکه دومره زورور دی خالي موږ دلته بې اتفاقي یو موږ به اتفاق سره کوو اتحاد به سره کوو کور په کور به ګرځو ګلۍ په ګلۍ به ګرځو دا ټول پښتانه به سره یو کوو د قام پر مسله باندې به موږ ټول سره یو کېږو دا یوازې د پښتون تحفظ مومنټ مسله نه ده نه د یوې پارټۍ مسله ده ټول مشران ټولې پاچانې موږ ته قدرمنې دي موږ احترام کوو زموږ د وطن ټول مشران راته قدرمن دي لیکن د پښتانه پر مسله باندې اتفاق ځینې غواړو احتیاط ځینې غواړو ستاسو نور وخت نه اخلم ډېره مننه چې دلته رالاست دا زموږ جرګه او جلسه مې را کامیابه کړله پر روان وخت هم داسې مه درڅه غواړم الله پاک مې عزت وکړه ډېره مننه کوم د ضلع پښین سره راغلی درون مېلمه عبدالله اله ته بلنه کوو چې درې سره راشي ای هېواده زه دې زوړ کړم ای هېواده زه دې زوړ کړم ته جوړ نه شوې ای هېواده زه دې خوښه کوم ای هېواده زه دې زوړ کړم ته جوړ نه شوې ای هېواده زه دې زوړ کړم ته جوړ نه شوې دا د صبر ډوډۍ څه سخته پخېږي دا موږ تاسو ټولو د زړونو باچا نور باچا اوس ذوالقرنین باچا ته بلنه ورکوو چې دی راسي موږ تاسو سره خپل انقلابي کلام ګډ کړي
پیل کوم د ستر سرشتن په سپېڅلې نامه باندې د یوه غزل او یو نظم در سره شریکوم. وایي په لوړه بیه خرڅېدم خو ما سودا ونه کړه، په لوړه بیه خرڅېدم خو ما سودا ونه کړه، خاوره مې مور و ما د مور سره جفا ونه کړه. د هغه ملال منځ به د سره ما را وګرځاوه، د هغه ملال منځ به د سره ما را وګرځاوه چې بې د لوی افغانستان د امن دعا ونه کړه. او وای وطن پلورل لکه و کور ته نامحروم راوستل، وطن پلورل لکه و کور ته نامحروم راوستل. آخر پښتون ومه ما دا ستره ګناه ونه کړه، زه د تاریخ په محکمه کې سزا ځکه نه سوم، زه د تاریخ په محکمه کې سزا ځکه نه سوم، په یوه صورت مې د ظالم سړي دفاع ونه کړه. وږی به پرېوتم یوه ګوله ډوډۍ به نه وه، وږی به پرېوتم یوه ګوله ډوډۍ به نه وه، خو بیا هم شکر ما له هېچا څه هم غلا ونه کړه. او داسې کانه نه وه چې تا په پښتونخوا ونه کړه، داسې کانه نه وه چې تا په پښتونخوا ونه کړه، او داسې ورځ نه وه چې موږ درته ښېرا ونه کړه. تر غزل تېرېږم د نظم خوا ته ځم، ټول پښتون کام مشرانو او کشرانو ته مې لیکلی دی. وای ای سیاسي دکاندارانو، ای د دین ټیکهدارانو، ای سیاسي دکاندارانو، ای د دین ټیکهدارانو، کام پرستو مشرانو، د وطن داویدارانو، ملایانو، تبلیغانو، لیکوالانو، شاعرانو، ای د لر او بر ځوانانو، دغه ستاسو خاموشي خو زیږوي ډېرې پوښتنې. ولې چوپ یاست؟ ولې چوپ یاست؟ ولې یا خو دې رسۍ له مخه ښه په جار دا ناره وکړئ چې موږ وبخښئ، موږ پرېږدئ، موږ بې وسه یو یا خرڅ یو. کام خبر کړئ په دې لوبه ډېر د کار سرونه نور هم په دې کام کې لا ژوندي دي، بس هغه تر مخه کېږي، نور هغوی زموږ امامان دي، موږ په هغو پسې کېږو. که څه نسته نو بیا سلام، که څه نسته نو بیا سلام. ټول په روډو سره ګورو، تاسو کومه ورځ ویښېږئ او د چا پر مرګ راوځي، ای په چا مخوا بدېږي، کوم وحشت ته انتظار یاست؟ کومه لوبه پر دې خاوره په کوم نوم دلته ونه سوه، هم په لر کې هم په بر کې، کله سل وي کله زیات وي، وژل کېږم حلالېږم. پرون هم پښتون شهید و، نن بیا هم پښتون شهید دی، دلته هم زه نادرکه هلته هم زه نادرکه، دلته هم زه په زندان کې هلته هم زه په زندان کې، دلته هم پښتون بدنام دی هلته هم پښتون بدنام دی، دلته هم پښتون بې واکه هلته هم پښتون بې واکه. دغه ستاسو مشري خو دغه ستاسو رهبري خو زموږ نسل ټول برباد کړو، زموږ کام یې ټول حلال کړو، هر ماشوم یې زموږ سوالګر کړو، دا هېواد یې در په در کړو. تاسو کوم درمل راوړئ دې ټپي ټپي ولس ته، تاسو کوم درمل راوړئ دې ټپي ټپي ولس ته، تاسو کومه توره ولې چې په سا به درته وایم، په اخوند به دې نوم اخلم. هغه څوک زما اتل دی، هغه څوک به زما رهبر وي، هغه څوک به زما رهبر وي، هغه څوک به زما رهبر وي، هغه څوک به مشر بولم چې ما وباسي له جنګه، چې زما ژغورنه وکړي، چې زما سر له زندۍ خلاص کړي، ما له دې غلامۍ خلاص کړي. له توجه مو یو افغانستان مننه. دا ذوالقرنین باچا خپل انقلابي کلام یې ستاسو سره شریک کړو. څوک یا شر لبوځي، څوک ترې لښکر جوړوي، هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. وخت چې په ما د سر احسان کوي نو داسې کوي، ما نه څرمن وباسي ما نه پرې څادر جوړوي. داسې څوک نشته چې په دې ورانۍ کې لاس نه لري، دا ټول لاس لري. داسې څوک نشته چې په دې ورانۍ کې لاس نه لري.
داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. د پښتون قومي تحریک یا د پښتون قومي سیاست ځلان ستوری او د دې درنې غونډې قربان محترم زموږ مېلمانې خاص یوسف خان کاکا ته بلنه ورکوو چې ستاسو سره خپله وینا شي. ملګرو په تسلي کښېنئ. د لیبه د لمانځه بعد به انشاءالله د پی ټي ایم د طرفه د خانجي د طرفه به داسې کوچنی دعوت هم وي. یو ملګري د تلو کوشش مه کوئ، ټول ملګري کښېنئ، منظمه اوسئ. د دې بعد د ملک وینا هم پاته ده، خانجي وینا هم پاته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې روان مجلس د صدر په اجازه او په صدارتي مجلس کې د پی ټي ایم د ضلع پټي کمیټې د کچلاغ کمیټې ور ملګرو ګډ بخښنې دا چا معنا کوي، دا یو جلسه ده، قرار بخښنې هیڅوک هم ګرځي نه ورو. نو ستاسې د ټولو ځوانانو په اجازه تر ټولو د مخه خو ستاسې د ټولو وطنوالو شکریا ادا کوو چې تاسې په ډېرې لوی ګڼ تعداد د پی ټي ایم دا مجلس ته راغونډ شولاست. ځینې ملګري مجلس کوي وایي ډېر تکلیف مو کړی دی، یو تکلیف نه دی کړی. د خپل قام د خپل وطن د ازادۍ او د آبادۍ دپاره راغلي یو او خدای دې وکړي چې موږ څرنګه ګایېږو عمل مو هماغه وي. عزیزانو تر ټولو د مخه د پاکستان دا ټیم 83 کاله کېږي، خو په دې ملک پاکستان کې موږ 5 قامونه اوسو. دا هر قام پر خپل ټاټوبي پروت دی، پر خپل وطن پروت دی، پر خپل نوم او پر خپل ناموس یادېږي. یو دغه غیرتمن د تاریخ ډک قام په دې ملک پاکستان کې زه به دا مثال ورکم چې د یو سړي 4 زامن وو. هغه ویلې چې زما د یوه زوی نوم خو نسیم خان دی، د بلغه قاسم خان دی، د بلغه مجید خان دی، خو د دا بل ورور نوم چې دی د زوی نوم چې دی دا ملاډینار. هغه ورته ویلې چې بابا دا 3 نومونه خو هم کامي دي، ام انساني دي، ام مسلماني دي، آیا دا زما نوم څه لاډینار دی؟ نو ما او تا چې په دې کام کې ژوند کوو د لاډینا په حیثیت یې کوو. خاوره مو خپله ده، وطن مو خپل دی، ټاټوبی مو خپل دی، خو نوم و نشان نه لري. دا زه د ټولو سیاسي پارټیانو مشرانو ته هم دا خبره کوم چې په 83 کاله کې تا و دې کام ته، تا د دې قام نوم ناموس ته، تا د دې قام سره څه وکړي چې یو نوم دې نه وراغی. رښتیا خبره ده، موږ پښتانه یو، افغانان یو، دلته نوم لرو، دلته نشان لرو، دلته تاریخ لرو. عزیزانو د دې تاریخ پر وړاندې کې موږ دا نوم ولې نه لرو؟ نو زه دا یقین کوم چې انشاءالله الرحمن دا ورځ کېدونکې ده، راخستونکې ده چې د دې وطن او د دې قام نوم به پښتونستان جوړېږي، خامخا به جوړېږي. او بله خبره دا کوم، موږ وایو یاره موږ 10 کاله کېږي
په 30 کاله کې موږ د ښه مقام سره ولې نه یو مخامخ سوي عزیزانو ته لږ سوچ وکړه پر دا باندې ماښام کور ته ولاړ شه بیا په دا خپل ګریوان کې وګوره چې ما ته د PTM پر مجلس دا مجلس سوی دی دا ټیک دی یا دا غلط دی عزیزانو موږ خلک دلته دا خبره کوي سیاسي پارټیان یې کوي چې په دې ملک پاکستان کې سندی پروت دی پنجابی پروت دی بلوچ پروت دی دا ټول قامونه چې دی دا پاکستان ساتي او پښتون پر دې وطن باندې یو بوج دی د پښتون وطن بیکاره وطن دی د پښتون خاوره بیکاره خاوره ده لہذا موږ پښتون ساتو زه دا پوښتنه کوم چې آیا د دې ملک معدنیات چې تمامه دنیا هر قوم هر جهان پر معدنیاتو باندې ژوند کوي او د پښتون خاوره چې ده عزیزانو دا داسې خاوره ده زه وایم چې ګډ پاکستان پښتون ساتي او څرنګه ساتي په دلیل سره ثابتوم زه هم چې دا ملک ته بجلي څوک ورکوي دا ګرد ملک ته بجلي څوک ورکوي دا د پښتون خاوره یې ورکوي د پښتون اوبه یې ورکوي او د دې بجلۍ چې کوم آمدن دی دا پر پنجابي ګاریږي دا پر سندي ګاریږي ستا نن هم دی د پنجابي د ملک فیکټرۍ زما په کوله چلیږي نو زه به دا پوښتنه وکړم که ما دا کوله نه درکوله که ما دا بجلي نه درکوله که ما دا کرومایټ نه درکوئ که ما دا معدنیت نه درکوئ بیا به دی څه وایي دا پښتون غدار لالا زه دا غداري کوم زه دا غداري پرې بده کومه زه د تاسو په دا حیثیت نه اوسم چې ته به بادار یې زه به غلام یم ستا زوی به افسر یې زما هغه به چپړاسي دا نشي کېدلی پرابله تا 83 کاله دا قام او د دې قام وطن ولوټئ او بیا خبر هم دا کوي چې نن یو څو ځوانان پیدا شوي دي دا وایي زه قام ازادوم دا وایي زه وقام ته نوم و نشان ورکوم لالا دا 5 ځوانان نه دي د دې 5 ځوانانو تر شا یو خپل ولس ولاړ دی دا ټول قام ولاړ دی که ستا دا خیال دی چې یاره منظور یې کړ دی نو لہذا تا پر دا منظور باندې دا دومرې سخت پیرې څه دپاره لګولي دي دا کوټ دې څه دپاره نه پرېږدې دا پېښور دې څه دپاره نه پرېږدې دا کراچي دې څه دپاره نه پرېږدې ته په دې پوهېږې چې دا قام ته یو پیغام ورکوي نو عزیزانو په دغه حالاتو کې پښتون ژوند کوي او بیا زموږ د وطن دپاره تر صفا خبره ده چې تر څو ته تعلیم حاصل نه کړې قلم خپل نه کې ته د ښه سبا سره نشې مخامخ کېدلی او ورسره نه د پنجابي بچی چې سهار راپورته شي هغه یې ښه ولمبوي ښه ناشته په وکړي ښه په موټر کې سپور کړي د ښه تعلیمي ادارې تر مخ اخلاق ایله ستا هغه څه کوي بې عزتي کوم چې سهار راپورته شوی تورې چای پیدا کړي یا نه پیدا کړي د ګوړې غټۍ یا پیدا کړي یا نه پیدا کړي دته خپل مور خپل پلار یو ټیم په غاړه ورکړي یو ګونۍ په غاړه ورکړي نو نن دی بیا ستا پر بوسانو باندې هډوکي ټولوي اوسپنه ټولوي آیا دا د یو قام بچی نه دی دا د یو مور زړه نه دی دا د یو قام ارمان نه دی دا د تا سره په دې وطن کې په 83 کال کې روانه او سیاسي پارټیان یې هسې وایي
موږ ته یې به رښتیا وایو دا د موږ سره څوک کوي دا د موږ سره د دې ملک سټیبلیشمنټ کوي دا په دې ملک کې بالای طبقه پنجابی کوي د موږ سره نو زموږ ستوي دشمن هېڅوک هم بل نه دی ښکاره خبره ده چې پنجاب د پنجاب بیروکریسي د پنجاب سټیبلیشمنټ دا عمل جاري ساتلی دی او تا نه پرېږدي او نن ورته وایو چې لالا ته خبره واوره دا نن چې په دې صوبه کې په دې جنوبي پښتونخوا کې ته پنجاب ته ولاړ شه د لاهور را روان شه که په ګر لاهور کې د تا څه یو چا پوښتنه وکړي چې ته څوک یې چیرې راغلی یې چیرې ځې څه کار دې دی مګر چې چیرې د پښتون وطن ته شامل شوې بیا به د تا څه پوښتنه کېږي د دې ملک د اوسېدو والا څه به پوښتنه کېږي څوک یې د کومه ځایه راغلی چیرې ځې د هغه ځایه دا چوپړسټونه بیا شروع دي تر کوټې پورې ورسره دغه د بلوچ وطن هم د دې عناصرو سره مخامخ دی نو لہذا زما او ستا د خلاصېدو پښتونخوا ملي یوه پارټۍ دې واوري د دې لیډرشپ دې واوري عوامي نیشنل پارټۍ دې واوري جمعیت علما دې واوري جمعیت اسلامي دې واوري چې لالا قرار کښېنئ راسئ دا د پښتانه چې څه مشران یاست پر دا یوه خبره سره یو سئ چې لالا په دې ملک کې څه غوبل روان دي د دې قام سره څه مسلې مسایل دي تاسو ولې نه کوئ دا کار نو لہذا که دا کار څوک نه کوي که هره پارټۍ ده پکار دی چې موږ خپلو پاکیانو ته مخ وګرځو دا څه غوبل دی لالا او ورسره بله اداره روانه کړې ده چې زموږ د افغانستان تر مابین د یو لوی خندق وکړي بیا یو لوی تار ور لالا تار خو به ته واچې خندق به ته جوړ کړې دا زما او د ده وینه څنګه سره جلا کوې دا زما او د ده زړه څنګه سره جلا کوې دا ناممکن کار دی دا نشي کېدی د چمن ډېر خلک دي د هغو اجره په د باډر واخته د بالپازو د دی د هغه ځای ډېر خلک دي چې بیا یې قرابات اجګلوي دوستي د دې وطن سره ده نو لہذا موږ هغه څوک یو چې موږ نشو سره جلا کېدلی او ورسره یو شناختي کارت چې ډېر لوی توپان دی وکړي وایي لالا ته چې یې ماجر یې افغانی یې بیا دا شناختي کارت جوړ کړی لالا وایي وره د پنجابي پر مځکې نه آبادوم د سندي پر مځکې نه آبادوم د بلوچ پر مځکې نه آبادوم زما وطن ته راغلی دی زما ورور دی زه به دا نارې کوم لہذا ته یې دې واوري که هر څوک دی که د هرې قبیلې سره تعلق لري که غلجی دی که درانی دی که کاکړ دی که ترین دی که سید دی موږ ټول یو قام یو یو مو وطن دی یو مو ټاټوبه دی پر یو وطن ګرو دا ستا دلته یو ملګري وویل چې دا کارت وګوره د ده د پلار وطن دی چې زه یې ورکوم زما وطن دی زما په وطن کې دی ژوند کوي زه به د ده دا پوښتنه کوم چې لالا ته په کومه لار راغلی په کومه لار ځې نن دغه یو دغه افسي تاسې ګرد پر دا لار تېرېږي ما لیدلی دي ما چې د 80 کالو سړی د کام پکړو کړي دا د یو چا پلار نه دی مشر نه دی دا د یو قبیلې سره تعلق نه لري بیا خو زه هم راولاړ شم سهار ښه سر غوړ کړم د باندې راووځم ته هم راولاړ چې دا ښه لنګوټه وتړې پوه شوې بیا د تربل ته یو ښکاره کوې پرېږده دا تربګلوي پرېږده دا څه یې وخېلئ هېڅ ګټه په دې کار کې نشته ګټه په افغاني کې ده ګټه په پښتني کې ده موږ به افغانان کېږو موږ به پښتانه کېږو و دې خلکو ته بدلېږو او عزیزانو دا وخت د یووالي دی نو لہذا دې پسې ټولو ته وایو کې کرنل دی کې جرنل دی چې لالا ته په خپل عمل باندې لږ سوچ وکړه ما د پارټۍ په ډېر لوی میټینګ کې دا خبره کړې ده ته یې هم نن کوم دا خبره
ما لالا د دې پسې څه پکار دی چې موږ ځان خلاص موږ د خدای په هغه بلا ووایي چې بلې په رنګ نه خو موږ پوهېږو زموږ وطن پوهېږي دی څه وایي وایي دلته دهشتګردان لالا دهشتګردان څوک ساتي موږ یې نه ساتو ته دهشتګردان راولې دهشتګردان ته ساتې په دې کچلاغ کې دی ځای شته چې نو ګو ایریا د زه نه